شانته یو واقعیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې راغله. حاتب ابن ابي بلتہ رضی الله تعالی عنہ دا د بدری صحابه کرامو نه دي. دنه یو غلطي وشو. غلطي څه وشو چې کله نبی علی السلام د مکه مکرمه د فتح و اراده باندې چې دنو تیارې کو او حمله کوله په مکه مکرمه، نو دی حاتم ابن ابي بلتہ رضی الله تعالی عنہ د نبی علی السلام اغراض نه د مکه مشرکان خبر هغه څنګه خبر کړیو چې دته واړو او بچی ټول په مکه کې پاک. اوس د ځان له سوچو کو چې دا نور څومره مسلمانان چې دي د دوی خو په مکه کې رشتہ دارانو نشته، خپلوانو نشته، نو کده دوی آل تصدین او هغه به ولا حفاظت کوي د خپل ولی په بنیاد. او زما خپلته هیڅ کوم نشته او واړه زما یک تنها آل تدي، نو دې مسلمانانو د حمله چې هغه ته خبر وشو نو زما غواړه خو بیاول زما وړو باندې بیاول حمله کړي. نو راځه نبی علی السلام فاسح حق نبی او داغه جنگ اسی هم غټل دي که خبر ورکم او ورنه دا جنگ هغه غټل دي، خو زپ دي کافر یو ملازاړو دوی ته خبر ورکم او دوی به زما ملازه شي زما وړو ته جنگ خاصه مسلمانان غټي او پیغمبر اسلام غټي. اوس د یو خط لیکل او هغه خط چې نو هغه یو ابي لور ابي ته وی چې دا خپل په کونسي کې دنه په پټ کړي او دا به یو سي پلاني لبور کې په مکه مکرمه ابي چې دا خط واغستو ابي راغلي او د غلط خپلوان سره میلاوي دا ډیر ورځي وخت کلی وي د چا کړه دعوت او د چا کړه س او بیا چې رواني ده چې دا خط په کونسي کې دنه کې خو او روانه شو لاړ. دا چې د مدینه منورې نه فاصله باندې لاړه، الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته وحی راولې غلا چې حاتم ابن ابي بلتہ استا راز پاش کړ د خط لیکل د پلانی ابي لور کړ دې اگر روانه د پلانی ځای کې دا کون څه اعلان دی. نو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله عنه سره سملګری نور کړو ورته چې ورشه پلانی ځای پوری چې تور سیدیال ته بدا ابي روانه یا ابي تاول نه وای چې ابي خطر نو که په قلاره د لدار کا خکنه په زور ته راو ساری ولا ولټاو او خط راو باسي دوی چل تلاړه ابي ته یا ابي وی هاي ته بس د خطونه خطونه کم زیدي زکم ايوه ابي زمون پیغمبر دروغ نه وای، زمون د پیغمبر خبره خطا نه خيږي، خط سره ده او په کونسي کې پټ کړ دې خو خط راکا کرا کینا چې مونږ درنه پزور اخو او چې ابي پوښه چې بل لار نشته نو خطي وخت کله ورکو حضرت علي رضی الله عنه واپس راوړ. حاتم ابن ابي بلتہ رضی الله عنه په مجلس کې ناس ګوره دا بدري صحابي دی او بدري صحابه ته الله جل جلاله اعلان کړی دی چې تاسو ګناهونه ما معاف کړ دي که آینده درنه کیږي هغه دا خلک خا کله چې مجلس کې دا خط پڑھاو شو او د ناس تو نو نبی علیہ السلام فرمایل چې حاتم حدیث چل نو دوی چې یا رسول الله دا غلطی د معنا شي دا خو ما په دین نه د کړي چې زه منافق ما ته خدای یقین چې ته د الله رښتینی پیغمبر او ته په فتح کوي او ته فتح میلاوي کی تا چې څنګه ویل دي دا به د شانت کیږي خو زمال ته د وړو د دیکبال سوکنا نو ما په دې کافر یو ملازاړو چې ردوی زما وړو ته سونه وي ما زکه دا خط لیکل او ورکړ. نو حضرت عمر رضی الله عنه را پاسې دوی د الله رسوله مال اجازه راکړي چې دا سټو هم چلته هغه نه کنه عمر ته پته نشه دی بدري صحابي دي او د بدري صحابه مبارک رب العالمین ویل دي چې تاسو ګناهونه خطاګانې درته معاف دې ما معاف څومره غټه غلطي کړې فکر وکړه کمه کړه او څومره غټ کړه پیغمبر علیہ السلام سوئی ایما